او صلی الله جل شانه دا هغه خلکو کامیابی ذکر کوي، د کامیابی وجه ذکر کوي کم چې جنت ته تلو، او دا هغه خلکو چې هغه جهنم ته تلو دا هغې د ناکامۍ وجه ذکر کوي. الله جل شانه مقصدي خبره دا ذکر کوي چې مونږ قرآن را لېږلی او دې خلکو قرآن شاته غورځولی بس دغه چل مو سره او بیا به الله جل شانه منځ کې د هغې خلکو جهنم ته تلي د هغې یو خبره به ذکر کړي چې الله فرمایي چې د قیامت ورځ کله راشي بیا به دې اقرار کوي چې د هر څه ټیک بیا خو به خبره تلي که نه سر بیا خوړلی. ولقد جئناهم په تحقیق سره مونږ را لېږلی او دوی ته مونږ راوړی او دوی ته بکتاب څه یو کتاب یعنی قرآن مجید فصلناه مونږ د هغې تفصیل کړو، فصلناه مونږ د هغې تفصیل کړو یا مونږ د هغې تفسیر کړو یا مونږ د هغې وضاحت کړو یا مونږ د هغې بیان کړو. فصلناه یو مطلب دی، فصلناه مونږ هغه بیان کړو علی علم د علم په بنیاد باندې. بنیاد یې څه شی و؟ علم. څه مطلب دی فصلناه علی علم؟ دا یو څو ورځې مخکې تاسو ته ما تمهیداً دا خبره ذکر کړې وه چې قرآن مجید د دې ړومبی تفسیر چې انسان کوي د قرآن آیت پسې به د قرآن آیت پیش کوي. د قرآن یو آیت دی د هغې تفسیر کوي نو ړومبی به څه ګوري؟ تفسیر به یې ګوري په قرآن کې، قرآن تفسیر به کوي په قرآن باندې یوه. بیا که چېرته تا ته قرآن مجید کې د هغې تفصیل میلاو نه شو بیا به چېرته ځي؟ احادیث مبارکه او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته به ځي. دا بنیادی دوه خبرې نوره خو مې تفصیل مې ته کړو، دا بنیادی دوه خبرې. الله جل شانه فرمایي چې مونږ قرآن مجید دې ته راوړی او فصلناه علی علم او د دې تفسیر مو کړی او دې تفصیل مو بیان کړی په یو علم باندې. هغه علم یا د قرآن دی یا د حدیث. قرآن هم واحد او احادیث مبارکه هم واحد. ګوره یاد ساتي لږ شان فرق دی پکې، څه لږ شان فرق دی پکې. قرآن مجید د هغې تلاوت کوو مونږ او د احادیث مبارکه تلاوت په عبادت کې مونږ نه کوو. د قرآن تلاوت په عبادت کې کوو او د احادیثو تلاوت هغه مونږ په عبادت کې نه کوو. قرائت خیال هم دی نور ډېر فرقونه دي پکې، ستاسو د اسانۍ دپاره مې داسې وي خیال هم دی. نور به ته وایې چې ولې نه دا التحیات لله والصلوات دا حدیث نه دي، دا مونږ په مانځه کې نه وایو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا اله غیرک، دا مونږ په مانځه کې دا حدیث نه دی. سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم دا احادیث مبارکه نه دي، دا ټول دي. ستاسو د اسانۍ دپاره مې صرف داسې وي چې قرآن مجید دا هغه وحی ده چې مطلوع د تلاوت کېږي او د احادیث مبارکه هغه داسې نه ده. صحیح ده؟ نو دا دواړه څه دي؟ قرآن او حدیث دا وحی دی د الله د طرف نه. قرآن مجید خو وحی ده تاسو ته هم پته ده، خو احادیث مبارکه څنګه وحی دي؟ الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمای وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر د خپل خواهش نه خبرې نه کوي، دا سچ وي دا ورته ما وحی کړې ده. نو احادیث هم څه شو؟ وحی شو د الله جل شانه. اسانه ده که ګرانه؟ اسانه. الله فرمایي فصلناه موږ د قرآن مجید تفسیر کړی او تفصیل مو کړی دی علی علم د سبب بنیاد باندې، د علم په بنیاد باندې. هغه علم دا دی چې د قرآن تفسیر مو په قرآن کړی او د قرآن تفسیر مو په احادیث مبارکو کړو. صحیح ده؟ ښه مفصل او ښه تفصیلي کتاب دی قرآن مجید. بیا الله جل شانه فرمایي هدى ورحمه، دوه فایدې دي په قرآن مجید کې. سو بنیادی فایدې، هدن یو دا هدایت دی، سمه لار ښیي انسان، او رحمتن او دا د فایدې نه ډک دی، رحمت ته پدې کې الله جل شانه مهرباني ده پدې قرآن مجید کې. او د هر چا دپاره نه، د هر چا دپاره نه پدې کې تفصیل شته او نه د هر چا دپاره دا هدایت او رحمت ته. د چا دپاره دی؟ لقوم یؤمنون، د هغې خلکو دپاره کم از کم په الله خو اعتمادي که نه، د هغې دپاره دا هدایت او رحمت دی. آسان دی ګران. یو سړی نه مني زدي په الله اعتماد نه، د هغه دپاره دا هدایت نه دی، تبعي دی د هغه دپاره، الټا سایډ افیکټ دی، بیا خرابوي بیا. بیا الله جل شانه فرمایي هل ينظرون الا تأویله، دا خبره ذکر کوي. الله فرمایي هل ينظرون، آیا دا خلک انتظار نه کوي الا تأویله مگر د قرآن مجید د واقع کېدو؟ څه مطلب دی؟ قرآن مجید خلک نه مني. صحیح ده؟ د قرآن مجید چې کوم د قبر متعلق خبره دي خلکو ته هغه ګپ ښکاري. څه ورته ښکاري؟ نه ښکاري ورته. کافر خو څه کوي؟ مسلمانانو ته هم ګپ ښکاري. دا قرآن کې څه دي؟ داسې قصې دي، نه پوهېږي. د قبر زندگی
او د قبر نه پس بیا د آخرت زندگی، د جنت او د جهنم زندگی، د الله جل شانو دیدار او ملاقات او د حورو دا کم خبرې چې دي دا شنه باغونه دي صرف موږ د ښودلی شوي، نور هېڅ هم نشته. دا خلک حرام ولې کوي؟ خو د آخرت منکر دي که نه، دوی به حرام نه کولی، که آخرت باندې ایمان وي، خو په آخرت ایمان نشته. دا ورته پته ده چې اخوا څه حساب کتاب نشته، دا ورته پته ده چې په ما به مرګ نه راځي. هسې خبرې ډېرې کوي، دا خبرې کوي یاره مرګ یو حقیقت دی. څه وایي؟ مرګ یو حقیقت دی. د کافرو خو دا شان و په هغه زمانه کې، او په دې زمانه کې خو د مسلمان دا شان جوړ شوی دی چې داسې داسې خبرې کوي. داسې نه. الله جل شانو فرمایي چې دوی د دې خبرې انتظار کوي چې قرآن نه مني یا زما دا خبرې نه مني. د دې مطلب دا دی چې څو پورې قیامت نه راغلی یا مرګ نه راغلی یا جنت او جهنم په خپله نه لیدلی، الله مخې نه راغلی، هغې پورې نه منو. الله جل شانو فرمایي په هغه ورځ چې دې قرآن دا واقع کېدل راشي، دا واقع د قیامت راشي یا د قبر راشي یا د آخرت راشي، د جنت او جهنم راشي، بیا په هغه ورځ ومني. نو بیا خو به دی الله جل شانو فرمایي په هغه ورځ باندې چغې وایي چې دا پیغمبران دا چې راغلي وو دا په حق راغلي وو. الله جل شانو فرمایي دې نه مخکې دي څه کول، دې نه مخکې دي څه کول، قرآن یې شاته غورځولی و. الله جل شانو مخکیني ایتونو مبارکه کې فرمایل دي چې څنګه قرآن یې کړی و دغه شان به د قیامت په ورځ زه یې کړم. داسې ویلي که نه بله ورځ؟ داسې الله جل شانو فرمایي. الله جل شانو فرمایي چې دوی بیا د قیامت په ورځ چغې وایي چې دا پیغمبران چې راغلي وو دا په حقه راغلي وو. اوس زموږ څوک سفارشي په کار دی، زموږ څه وکړي؟ شفاعت وکړي، سفارش. یوه خبره. دویم دوی بیا دا وایي چې یاره سفارشي دی نه خیر دی، یو بل کار دی وکړي، موږ د دنیا ته واپس کړي، موږ به د سړي زامن شو. څه به شو؟ د سړي زامن به شو. الله جل شانو فرمایي دی چې په دنیا کې څه کړي د هغې د وجې ځان په تاوان کې غورځولی دی، او دنیا کې چې سب فضول خبرې وې دي هغې ورته څه فایده ورنه کړه. دنیا کې چې دي کم مال ګټلی او څه فایده یې ورنه کړه، دنیا کې چې کم عزت ګټلی او فایده یې ونه کړه، دنیا کې چې کم شهرت ګټلی فایده ورنه کړه، دنیا کې چې ډانسونه کړي فایده یې ورنه کړه، دنیا کې چې فلمونه جوړ کړي فایده یې ورنه کړه، دنیا کې چې حرام او حلال هغه نو پېژندلي او مال یې ګټلی هغې څه فایده ورنه کړه، هېڅ فایده یې ونه. تکبر یې کړی فایده یې ونه کړه، حسد یې کړی فایده یې ونه کړه، الټی ځان تباه کړو. الله جل شانو اسانه ده که ګرانه؟ الله جل شانو فرمایي هل ينظرون الا تاويله، ایا دا خلق انتظار نه کوي الا تاويله، مگر د تاویل معنا راځي کې تاویل نه خیال مې تاویل پنځه معنی دي. دلته معنا د قرآن مجید کې هل ينظرون ایا د انتظار نه کوي الا تاويله، د قرآن مجید دا واقعو هغه ظاهري دلته دی انتظار کوي چې هغه به ظاهري ګله موږ د سړي زامن کې. هل ينظرون ایا د انتظار نه کوي الا مگر تاويله، د قرآن مجید د عاقبت او د انجام هلته دغه معنا. یوم په هغه ورځ باندې یأتي تأویله، د قرآن مجید هغه تأویل راشي، هغه عاقبت او انجام راشي، هغه کومې د آخرت قصې چې کړي او واقعي چې کړي. الله فرمایي کله چې دا راشي یقول الذین، بیا به هغه خلک وایي نسوه چې دا قرآن یې غورځولی و ایر کړی و من قبل مخکې د دې نه، څه به وایي؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، زموږ د پیغمبران راغلي و دا حق. دا خبره خو ټیک و یار، دا خبره خو صحیح وه. دوی به څه وایي؟ قد جاءت رسل ربنا، په تحقیق سره زموږ د رب پیغمبران راغلي و بالحق په رښتیا. فهل لنا من شفعاء، دی بیا ارمان کوي، دی وایي فهل لنا من شفعاء، آیا شته څوک سفارشیان چې زموږ سفارش وکړي؟ فهل لنا، آیا شته زموږ دپاره من شفعاء څوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې هغوی فورا زموږ شفاعت وکړي، او نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل، یا داسې چې مونږ د دنیا ته واپس کړی شو نو مونږ به کم اعمال چې مخکې کړي د هغې نه به مختلف اعمال کوو. څه به کوو؟ مختلف اعمال به ګویا سړي زامن به شو، مونږ دې واپس شو نه سړي زامن شو. سوی او نرد یا مونږ دې واپس کړی شو فنعمل، مونږ به فوراً داسې اعمال شروع کړو غیر الذي كنا نعمل، د هغې اعمالو نه مختلف اعمال، کم اعمال چې مونږ په دنیا کې کړو. بیا الله جل شانو فرمایي قد خسروا انفسهم، دې ځان په تاوان کې غورځولی دی نه مخکې، ځان یې تباه کړی دی، اوس ضرورت نشته. الله جل شانو قد خسروا، په تحقیق سره دي تاوان کې غورځولي انفسهم خپل ځانونه، وضل عنهم ما كانوا يفترون، او دوی چې په دنیا کې په کومو څیزونو اعتماد کوه هغه څیزونه ورسره اوس نشته. وضل عنهم، او دوی نه ورک شو ما هغه څه کانو چې دوی وو یفترون چې دروغ به یې جوړول. څه به یې جوړول؟ او یا دا هر څه ورته دروغ ښکارېده چې قرآن مجید کې د مرګ دا کومه واقع ده، او د قبر دا کومه واقع ده، او د آخرت ته جنت دی او جهنم دی او دا حورې دی او د الله ملاقاتونه دي او د الله رضا ده، دا داسې یو ډرامه ښکارېده. الله جل شانو فرمایي او دې ته د دروغو نسبت کو، دغه دروغ اوس الله جل شانو فرمایي ګرځي دي په هغه دروغو پسې، هغه څه فایده وکړه. الله وضل عنهم، او ورک شو دوی نه ما هغه څه کانو چې دوی یفترون دروغ به یې جوړول. ښه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی ونادا او آواز بوکی، ونادا او آواز بوکی. اقا زړه خبره ده چې دې اصل ترجمه خدا ده ونادا او آواز وکو ماضی ده. تاسو تمایو الله د ماضی لفظ ځکه ذکر کوي گویا چې دا کار شوی دی، دونه په یقین سره الله جل شانہ دا خبره کوي. مونږ پې پوهې ونادا او آواز بو کی اصحاب الاعرافی اغا اعراف والا اغا چوت زی والا رجالن سړو تا یعرفونهم دی به پیجنی دا سړی بسیماهم د دی په نخو باندې د دی په علامتونو باندې. قالو دی بوي دا اصحاب الاعراف بوي ما اغنا عنکم ما اغنا فائدہ در نکړه عنکم تاسو ته جمعکم ستاسو جمع وما کنتم وما او هغه سیزم فائدہ در نکړه کنتم تستكبرون چې وای تاسو چې ځان د تلوي ښکارېدو تکبر بم کو. اهؤلاء الذين ایا دا هغه خلق تی اقسمتم چې تاسو به قسم خړو چې لا ينالهم الله الله بدی ته انرسی برحمت رحمت لا ينالهم الله الله به انرسی دی ته برحمت رحمت. ادخلوا الجنه تاسو داخل شي جنت ته لا خوف علیکم نبوی یرا پتاسو باندې ولا انتم تحزنون نبتاسو غمجن شي. ونادا او آواز بو کی اصحاب النار اغه جهنميان اصحاب الجنت جنت والتا چې ان دا خبره ان د دې خبره आवाज بوتو کی افیضو راواړوي افیضو راواړوي علینا پم باندې من الماء د ابونا او مما یا د هغه سنه رزقکم الله چې الله تاسو ته رزق درکړي. قالوا ابو اذا جنتیان ان الله بشک الله حرمهما دا سکاک او خوراک حرام کړي دي دي سزنو علی الکافرین په کافر او خلق باندې. الذين هغه کافر اتخذوا دینهم کافر هغه قوم دي لهوا عبس کار ولعبا او لوبي وغرتهم الحیات الدنیا وغرتهم او دي دوک کړي دي الحیات الدنیا دنیوي ژوند. فاليوم پس نن ورځي ننساهم مونږ به دې پریدو کما نسو لکه څنګه چې پرېښې وه لقاء یومهم هذا د دې ورځې دا ملاقات. وما کانو او نو دوی بآیاتنا زموږ وما کانو وما او هغه کانو چې دوی بآیاتنا زموږ په آیتونو باندې یجحدون چې انکار یې کوو. خاصی اللہ جل شانہ دے آیتون مبارکوں کی دو قسم خلق تذکرہ کی چاغي بخپل منس کی خبرې کی. یو اصحاب الاعراف پیجندلی پرون منس کې چې کم خلق اغي پرون جنتیانو سره خبرې کولې نن بچا سره خبرې کوي جهنميانو سره. دا اصحاب الاعراف په आवाज کې دي جهنميانو ته ځکه دا اعراف والا به دا جهنميان د اغي د مخونو او د شکلونو پیژني او وتبوي دا اصحاب الاعراف بچاته وي جهنميانو ته سب وته وي چې تاسو په دنیا کې څه جمع کړی دی کنه جمع د مال او دولت او کم تکبر چم کړی اغه نن تاسو ته هیڅ فائدہ در نکړه. او بیا به دغه جهنميانو ته وي دا جهنميان دي منس کې اصحاب الاعراف دي خو جنتیان دي دی به منس کې دی به چې دا هغه خلق دي دا جنتیان چې تاسو به قسم خړو چې الله به دې ته رحمت نه ورکوي. تاسو به دې جنتیانو باره کې قسم خړو موږ ته قسمونه خوړه چې الله به دې باندې فضل و کرم نه کوي دا الله رحمت به دې ته ملاو نشي. دا اوس دی جنت چې ولا ورکو نبی ابا الله جل شانو دی اصحاب الاعراف ته وي چې تاسو مس جنت ته داخل شي. چرته داخل شي؟ جنت ته داخل شي. اوس په دغه جنتیانو او دی جهنميانو خپل منځ کې مکالمه خبري وي. ابل سټپ ته
دی به خپل منځ کې خبره کوي. دی به څه وایي؟ دا جهنمیان به آواز وکړي چاته؟ جنتیانو ته چې الله جل شانو تاسو له کوم رزق درکړی موږ له ترې لږ راکړئ. الله چې کومې اوبه تاسو له درکړي موږ له ترې لږ راکړئ. دا مسلمانان به ورته آواز کوي، دا جنت والا خلک به ورته آواز کوي چې الله جل شانو زمونږ دا خوراک او څښاک په تاسو حرام کړی. څه کړی؟ حرام کړی دی په داسې کافرو باندې چې په جهنم کې. ځکه کافر داسې مخلوق تیر شوی دی چې د الله جل شانو د دین سره لوبې ټوکې کړي دي او دنیا دا ژوند یې اسره کړو او الله یې ایر کړو. نن موږ تاسو داسې ایرو څنګه چې تاسو الله ایر کړو. داسې م پرېږدو لکه تاسو دین پرېښی، داسې م پرېږدو لکه تاسو چې الله پرېښی. یوه او دویمه خبره، تاسو بله لوبه ټوکه د الله د دین سره داسې کړې ده چې تاسو د الله جل شانو د قرآن نه انکار کړو په دنیا کې. دا ستاسو سزا ده. دا به د دې مکالمه د دې نه مخکې یو مکالمه تېره شوه، راځو تفسیر. یو مکالمه تېره شوه چې جنتیان به جهنمیانو ته آواز کوي. جنتیان به چا ته آواز کوي؟ جهنمیانو ته به آواز کوي. هغوی سره به خبره کوي. دویم بیا دا و چې دا اصحاب الاعراف چې دي دا منظمي خلک دی به دی جنتیانو ته آواز کوي. چا ته به آواز کوي؟ جنتیانو. نن الله جل شانو فرمایي دغه منظمي خلک به چا ته آواز کوي؟ جهنم والو ته به. یو به د اصحاب الاعراف مکالمه دی چا سره؟ جهنمیانو سره. یو به بیا دی جنتیانو او جهنمیانو خپل منځ کې خبرې. دا به الله نن ذکر کوي. لومبۍ خبره الله جل شانو فرمایي ونادى اصحاب الاعراف، هغه منظمي خلک چې کوم په چوت ځای باندې دي هغوی به آواز وکړي رجالن هغه سړو ته یعرفونهم، دا اصحاب الاعراف به دا سړي پیژني بسیماهم د دې د هغه تورو مخونو نه، د دې د هغه علامتونو نه چې د دې مخونه به توري. قالو دا اصحاب الاعراف به ورته وایي، دا منظمي خلک به ورته وایي چې ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. نه ستاسو تکبر څه فایده وکړه، نه ستاسو مال و دولت څه فایده وکړه. دنیا کې انسان د دوو څیزونو ډېر شوقي دی. د څو څیزونو؟ د دوو. تاسو هم وایئ چې دی په مخه سټیپونه بیانوي، وایي چې دوه خبرې یاد ساتئ، دې کې دوه خبرې دي او دلته دوه خبرې الله ذکر کوي. دا زه ستاسو د اسانۍ دپاره یم چې تاسو ته یاد شي. نور زما څه مطلب نشته ځکه ما خو یاد کړي. نو سمې وایي؟ ښه، انسان په دنیا کې دوو څیزونو ډېر زیات شوقي دی. یو دی د مال و دولت ډېر شوقي دی، یو دی د خپل عزت ډېر شوق کوي. دوه آسان الفاظو کې به ووایو، یو ته وایي حب مال او یو ته وایي حب جاه. څه ورته وایي؟ د مال محبت او د عزت محبت. دا څوک خوښوي؟ دا انسان ډېر زیات خوښوي. په دې کې چا سره بالکل کمپرومایز نه کوي. خیال هم دی چا سره بالکل په دې کې دی ګزاره نه کوي چې د مال خرابېږي یا د عزت ته نقصان رسي. اوس مال و دولت او عزت که هغه په صحیح ټریک باندې انسان حاصلې ډېره خبره. یو سړی دی هغه فرض که علم وکړو او د الله جل شانو د دین خدمت کوي او ښه په اخلاص سره کوي، نو دا د ده د عزت خبره ده. او داسې عزت دی چې واقعي قابل رشک دی او قابل تقلید دی او د دې قابل دی چې سړی په ده پسې ورپسې شي. ښکلی عزت دی چې الله جل شانو دله ورکړو، د محنت وکړو. داسې ده. دغه شان یو سړی هغه لاړو، دنیا ټوله ګندګي پرېښوده او تبلیغ کې لاړو، ځان یې وکړو، محنت یې وکړو او زندګي خپله وقف کړه. نو دله الله یو عزت ورکړو، دا ښه عزت دی او ښکلی عزت دی. انسان له پکار دی چې وپسخېږي دې ته، که نه داسې نه ده. بل یو انسان دی هغه ته الله بل شان عزت ورکړو، په یو علاقه کې اوسېږي او د هغې علاقې د غریبانانو خدمت کوي، د هغې د خوراک هم تپوس کوي، د هغې د څښاک هم تپوس کوي، د هغې د عزت هم تپوس کوي. نو دې سړي له الله عزت ورکوي. څه ورکوي؟ عزت ورکوي. ولې دی د خلکو خدمت کوي. نو دا بهترین عزت دی، ښکلی عزت دی، دا غلط عزت نه دی. خو که چېرته سړی هغه عزت هغه حاصلی خپل او په غلطه طریقې حاصلی، یا د هغه عزت په مقابله کې د الله دین راشي او د خپل عزت په هغې قربان نه کي، نو د عزت په دې تباه و برباد کی. دا اصل تکبر دی. بیا څه دی؟ دا هغه عزت دی چې انسان څه کوي؟ تکبر ته رسوي. نو خبره مې دا کوله
چې انسان هغه شوقي دی د عزت، خو هغه عزت چې د الله د دین په مقابله کې دا د اصل بې عزتي د خدای نه پوهېږي. پوهېږي په دې خبرو؟ دغه شان مال و دولت دی که یو سړی محنت کوي، تجارت کوي او خپل عبادت کوي او د هغې مال و دولت خیال هم ساتي، مطلب د هغې نه زکات ورکوي، د هغې نه صدقات ورکوي، خپل تمام حقوق چې په هغه مال کې دي هغه ادا کوي، نو دا ډېر ښکلی مال و دولت دی. او داسې مال و دولت ته انسان له پسقېدل پکار دي داسې مال و دولت، بلکې دی خو د غریب نه زیات چوت دی. ولې؟ چې پرهیزګار هم دی، خوش اخلاق هم دی، او د هغې سره مالدار هم دی، دا نور هم چوت دی. داسې عزت ته داسې مال و دولت ته خو پسقېدل پکار دي، که نه؟ داسې نه ده. یو غریب سړی دی هغه صدقه نشي کولی، ښه سړی دی خو صدقه نشي کولی، او یو مالدار سړی دی، ښه سړی دی او مالدار هم دی او صدقه کوي، کم بهتر دی؟ نه رسوي په دې، مالدار بهتر دی. دغه نبی علیه السلام فرمایل لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، که انسان پرهیزګار وي نو مال و دولت غلط شی نه دی، تقوا خلاف نه دی. څه تقوا؟ دوه صحابه کرام په صحابو کې د حد نه زیات مالدار وو. دې زمانه کې دا کوتاو بوتاو مالداران هغې ته نشي رسېدی که ټول لا جمع کړي. یو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه او بل حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه، دواړه د حد نه زیات مالدار وو. د هغې مالداري تاسو ته مخکې ما بیان کړې چې ته بیان، خو هغه دواړه عشره و مبشره کې وو. په چا کې وو؟ په هغې لسو کسانو کې وو چې نبي علیه السلام د هغې نوم اخیستی و چې تاسو جنتیان یې. دا دواړه په هغې داسې لوی خلک. او د دین اسلام د سربلندۍ دپاره، د دین اسلام د مالی قوت دپاره هغې چې کومه قرباني ورکړې داسې چا هم نه ده ورکړې، یا داسې نه وه. یاد ساتئ ځان سره دا خبره. خبره مې دا کوله چې انسان د څو څیزونو شوقي دی؟ د دوو، یو د عزت شوقي دی، یو د مال شوقي دی. د عزت خبره مو کړه، د مال خبره، او که دی دا مال داسې ګټي چې حرامه لار ده، د دین مقابله کې راله. الله وایي سود مه کوه، ته په سود باندې پیسې ګټي. الله وایي غلا مه کوه، ته په غلا ګټي. الله وایي په دروغه مه ګټه، ته په دروغ ګټي. الله وایي په ظلم مه ګټه، ته په ظلم ګټي. الله وایي پردی حق مه روپۍ مه اچوه جیب ته، او ته جیب ته پردی روپۍ اچې. نو دا مال و دولت بیا څه دی؟ د انسان تباهي ده او بربادي ده. څه ده؟ تباهي ده، بربادي. نو الله جل شانو چې دې آیتونو مبارکو کومه تذکره کوي چې انسان د دوو څیزونو شوقي دی او دی دغه دوه څیزونه تکبر ته رسوي. چېرته رسوي؟ یو غلط مال جمع کول، یو غلط عزت هغه اپناول. څه مطلب دی؟ اسانې خبرې دي، ډېر ګرانې په دې کې څه نشته. خبر راله د قرآن، خبر راله د حدیث، بل طرف ته ستا مال راغی، ته د خپل مال خیال ساتي که ته د الله د دین خیال ساتي؟ اوس په دې پته لګي، ستا د ایمان به پته ولګي. یو طرف ته دین راغی او بل طرف ته څه راغی؟ ستا مال راغی. او یو طرف ته ستا عزت راغی او بل طرف ته د الله دین راغی. زه ګورم چې ته دین قربانې که ته خپل عزت قربانې. نو موږ څه کوو؟ موږ دین قربانو، په خپل مال باندې په خپل عزت باندې که نه قربانو؟ او دې خوري قسم ماته چې څوک چې نه زه خپل عزت هم قربانوم، خپل مال هم قربانوم د دین دپاره. ما داسې سړی چېرته اوسه پورې خپلې مخې ته ونه لیدو چې داسې وکړي. ما نه دی لیدلی، ایبا خو ما نه دی لیدلی. خیال هم دی؟ تاسو په ایمان باندې ووایه ته چې یو کار کوې او زه چې یو کار کوم او هغه کار غلطي او سړی راته په قرآن کې مخی او سړی راته په حدیث کې مخی، خیال دی؟ مونږ ته دا خلک پسوي، د خپل سر را سره غمي، د خپل عزت را سره غمي. دا کاروبار مه کوه، دا حرام دی، دا ناروا دی. قرآن داسې وایي، حدیث داسې وایي، دی پسه پوهېږي مړه. څه وایي؟ دی پسه پوهېږي. ای دی که نه؟ دا نور خلک یې چې کوي، دا نور خلک یې چې کوي. نو ته به هله مسلمان یې چې د دین اسلام دپاره خپل مال هم قربان کړي او څه قربان کړي او خپل عزت هم قربان کړي، نو ته به بیا مسلمان یې. که داسې نه ته نه یې بیا سې خوشخطي ده. څه ده؟ بیا سې خوشخطي ده. په خوشخطۍ کې مسلمانان یو چې خلکو ته ووایو چې دومره ګیره پرېږدو د نامه پورې، خیال هم دی، او اوږدې تسبیح پیدا کړو او د خلکو مخکې ته د ایمان او د یقین خبره کوو. که معاملات راله چا وکته ټول دو نمبري. څه؟ دو نمبري. که چا راته وایي د خور حق ورکوئ، دا ملا نه پوهېږي، که نه؟ داسې نه ده. که چا درته خبره وکړه چې دا دین اسلام خلاف ته راته چې څه کې زه مړه وی کوم بیا ستا په مخ ته زما په قبر کې سمولی، دا ټول دا دا الله جل شانو ذکر کوي چې ونادى اصحاب الاعراف رجالا،
دا منظمی د اعراف تا خلق دا به جهنمیانو ته آواز کوي یعرفونهم او د جهنمیان به دی پیژني بسیماهم د دې د تور مخونو نه قالو وتبوي د اعراف والا چې ما اغنا عنکم جمعکم کم مال چې تاسو را جمع کړو هغې هم څه فایده در نه کړه وما کنتم تستکبرون او دا ځان چې ته ډېر لوی ښکارېدو که نه ډېر عزتدار ته ځان ښکاره ستا هغه عزت هم څه فایده ونه کړه څه فایده یې وکړه اوس خلک په جهنم کې بس حالانکه د ټول عمر د څه دپاره لګي او د خپل عزت دپاره لګي او بل د خپل مال دپاره لګي څه فایده یې ورنه دا به څوک وایي دا به اصحاب الاعراف جهنمیانو ته وایي اسانه ده هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون اوس په دا اصحاب الاعراف دا منځ کې دي د جهنمیانو ته به وایي چې دا جنتیان چې وو که نه جهنمیانو تاسو خو به د جنتیانو باره کې دا خبره کوله چې دی له به الله هېڅ نه ورکوي دنیا هم تباه آخرت هم تباه آخرت هېڅ نشته دا دنیا ده بس وګټه او وسټه کیسه ختم آخرت مخرت نشته تاسو خو به قسمونه خوړئ جهنمیانو چې دا مسلمانان دا فضول خلک دي دا اسې جنت قصې کوي دا موږ داسې شنه باغونه ښیي الله جل شانو خو هغوی له جنت ورکړو هؤلاء الذین دا به جهنمیانو ته اشاره کوي د جنتیانو باره کې هؤلاء الذین جهنمیانو دا هغه جنتیان دي اقسمتم تاسو خو به قسم خوړو چې لا ینالهم الله برحمه چې الله جل شانو به دې سره هېڅ احسان نه کوي دې ته به هېڅ احسان او د الله رحمت نه میلاویږي نو چې دې دا خبره چا ته وکړي جهنمیانو ته وکړي الله به دې اصحاب الاعراف ته وایي چې ځئ جنت ته څه به ورته وایي اوس پورې منځ کې وایي اوس چېرته ځئ جنت ته ځئ جنت ته تاسو هم ځئ جنت ته الله جل شانو به ته وفرمایي چې ادخلوا الجنه تاسو هم داخل شئ جنت ته لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نه به تاسو غمجن شئ د دې نه پس او نه چې څه مخکې تېر شوي د هغې مخکې ته چې سره روان دي د هغې نه به هم نه یارېږئ او څه چې مخکې تېر شوي دي نو په هغې به تاسو غم نه کوئ ښه ونادا اصحاب النار اصحاب الجنه دا هغه بله مکالمه ده خبرې یې دي منځ کې چې دی یو بل ته ذکر کوي څوک جنتیان به جهنمیانو ته جهنمیان به جنتیانو ته وایي ونادا آواز به وکړي اصحاب النار هغه جهنمیان اصحاب الجنة جنتیانو ته ان افیضوا علینا من الماء جنتیان به خوراک هم کوي اسکاک پم کوي څه کوي اسکاک پم کوي او خوراک پم کوي او اسکاک پم کوي صورت واقعه کې بیا هغې تذکر راشي انشاءالله او صورت دهر کې به بیا انشاءالله واقع راشي چې الله جل شانو به دې له څه ورکوي دي جنتیانو له خوراک پیسې او اسکاک پیسې هغې باندې به وروسته تذکر کوو دلته جهنم دا لږ بحث کوو ښه نو الله جل شانو چې جنتیانو دې جنتیانو له خوراکونه ورکوي نو دي به وایي چې موږ له هم خوراک راکړې دې نه موږ له څه راکړې لږ شان راله څه راکړې اوبه راله راکړې څه سوري خوراک راله کې خوراک لږ شان خوراک راله کې چې موږ څه خوراک الله جل شانو بس پیش کی الله جل شانو لیس لهم طعام الا من ضریع الله جل شانو ته پیش کی خطرناک خوراک پیش کی دغه خطرناک خوراک چې لا يسمن ولا يغني من جوع هیڅ فایده به نه دیتا نه بل دی صحت خکې او نه به د دې لوګه ختمې داس خوراک ولور بیا به دې نه پس دی سوې چې دا خوراک مونږ لګي دوبل شان خوراک الله کې د دې خو څه فایده نشته الله جل شانو بل خوراک ورکي سورة مزمل کې الله جل شانو فرمي وطعاما ذا غصه بیا به له داسې خوراک ورکما چې هغې کې به غني مری کې به انخلي چېرته به انخلي مری کې به انخلي چې وخوري مری کې به ونخلي دې خو به څه پکاري چې خېټې ته ور واچو چې وبنخلي بیا به وایي چې اوس پسې لږې اوبه راکې څه راکې اوبه پسې راکې الله جل شانو به له څه ورکي چېرته اینې چېرته زوي او خټ کېدلې اوبه څه به له ورکي خټ کېدلې اوبه فرشتې به ورته رانږدې کي حدیث شریف کې راځي دونه خطرناکې اوبه وي کټورې وله مخې له راوړي د هغې تپ په دومره خطرناکې چې د مخ ته ټوله چمړه به په هغې کې راوغورځي دا به راوغورځي الله جل شانو فرشتې به وله ورکوي دا خو مونږ نه شو څکې یتجرعه الله جل شانو ستاسو پلار به هم څکي څه ستاسو په خوله کې به وله ورواړئ چا خوراک لاړ شي دلته انختی دی چا خوراک پسې ګرمې اوبه ورواړئ الله جل شانو فرمي هغه چې خېټې ته لاړ شي کلمو ته ورسي فقطع امعاءهم کلمې به وله ټوکلې ټوکلې کې او لاندې به تې وځي چېرته به تې وځي لاندې به تې وځي ښه نو خبره مې دا ذکر کوله چې دی به اولنی څه کوي اولنی سوال به د چا نه کوي جنتیانو نه به کوي الله جل شانو تاسو له څه درکړي دا مونږ له راکړه هغوی به وایي کافرو له الله جل شانو دا نه ورکوي دی پې حرام کړي بیا به الله ته سوال کوي چې ته راله اوس څه راکړه الله جل شانو به له خوراک دغه ورکي او سکاک په وله دغه ورکي کلمې به ټوکلې ټوکلې شي لاندې به تې پرېوځي
بیا به دي څه وایي بیا به دي یو آواز کوي جهنم داروغه ده هغه ته به آواز کوي چې یا مالک لیقضي علینا یا مالک لیقضي علینا اے مالکه اے مالک ته څه وکړي زمونږ فیصله وکړي بس الله ته وایي چې زمونږ فیصله وکړي هغه فرشتې ته به آواز کوي کوم چې په جهنم ولاړه ده مشرف فرشته ده یا مالک اے مالک کی فرشتې لیقضي علینا ربک بل الله ته وایي زمونږ دا فیصله ختمه کړي بس ته ډېر تنګ شوي په جهنم کې داسې به وایي هغه به له زر کاله پس جواب ورکړي څو کاله پس زر کاله پس به له جواب ورکړي چې انکم ماکثون دغلته په آرام کښېني دا ستاسو ځای دی دغلته درنګ تېر کوي دغلته سات تېر کوي څو کاله پس په آواز ورکړي زر کاله پس دا به ونه شي بیا به الله جل شانه ته آواز وکړي براه راست اللهم اخرجنا منها یا الله ربنا اخرجنا منها یا الله اوس ته مونږ وباسې مالک خو زموږ خبره نه مني زر کاله پسې آواز راکو الله جل شانه به ورته وفرمایي اخسئوا فیها ولا تکلمون کورې شئ ما سره خبرې مه کوئ الله جل شانه به ورته فرمایي اخسئوا فیها ولا تکلمون ما سره خبرې مه کورې شئ څومره خطرناک لفظ دی کورې شئ سپو ته خلک وایي چا ته وایي سپو ته خلک وایي کورې شه الله جل شانه به داسې لفظ کړي الله جل شانه فرمای ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه आवाज بو کی جهنميان خلق او جنتیان ته ان افیضوا علينا من الماء ان داس आवाज افیضوا راواړو علينا په موږ باندې من الماء دوبوره او یا مما ده هغه سنه رزقكم الله چې الله جل شانه تاسو له خوراک ترکړي قالوا وی بدا جنتیان ان الله بشک الله حرمهما دا دوانه خوراکونه حرام کړي د اسکا کو خوراک حرام کړي الکافرین په کافر باندې الذين کافر داس خلق اتخذوا دينهم لهوا اتخذوا چې نیولې دینهم د الله جل شانه دین لهوا ولعبا لهوا ابس کار او تخکاری د دین دا وسخ کار ابس کار د مسلمانانو تم کاری وې دا سي دا صرف رټه لګولې د قران دی او حدیث دی څه دی رټه لګولې چې قران دی او سنت دی د الله زموږ سره سکار دی او د پیغمبر زموږ سره سکار زموږ سره سکار دی دا وې دا سیکولر تاسو ته پته نشته ما اورېدلی مخامخ چې وایي چې زموږ د قرآن او د سنت سره تعلق دی بس کلمه مې دا کافي ده دقه صرف تعلق پاتې شوی دی هغه خلک د یو بل سره هغه براهر هغه هسې هغه عارضي الیک سلیک نه کوي حق شی پاتې شوی دی الله جل شانو سره دا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين خلق اتخذوا چې نیولې دینهم دا دی دین لهوا څه شی عبس کار ولعبا او لوبې وغرتهم الحیات الدنیا او دنیوي ژوند دي څه کړي دي مغروره کړي دي څه کړي دوکه کې غورځولي لهوا ولعبا لوبې ټوکو ته وایي لوبې ټوکو اصل کې مولانا لعب نه دی لعب انسان چې په وړوکوالي کمې لوبې کوي ته لعب وایي او لهو هغه ته وایي چې انسان بیا په غټ عمر کې کوي په ځوانۍ کې کوي الله جل شانو قرآن کې داسې کړي چې اکثر لعب مخکې ذکر کړي لهو وروسته ذکر کړي او دلته الله جل شانو لهو مخکې ذکر کړي لعب وروسته کړي دا ولې الله جل شانو داسې کړي الله جل شانو فرمایي چې دی عمر کې دا د ماشومانو پیښې کوي څه کوي دی عمر کې د ماشوم خپ پوهېږي بیا هم ځان ناغرضه کړي الله جل شانو فرمایي الذين خلق اتخذوا جنولې دینهم دین د دوی لهوا عبس کار ولعبا او لوبې وغرتهم الحیات الدنیا او دنیوي ژوند دی مغرور کړي دوکه کې غورځولي فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا الله جل شانو فرمایي فالیوم ننساهم نن به موږ پریږدو او به غورځو دي شاته به بالکل اګنور به کو فالیوم نن ورځ ننساهم دی به موږ پریږدو کما لک څرنګه نسوا لقاء یومهم هذا څنګه چې زموږ د آخرت ورځ غورځولې و یې راکړې و او شاید موږ یې کوم چې دا موږ سره پیژن او ما او هغه سکانو چې دوی به آیاتنا زموږ په آیاتونو یجحدون چې انکار وکاو څه وکاو انکار او جهود کې ډېر غټ فرق دی جهود او انکار کې انکار ته وایي اسانه خبره ده چې انسان د یو څیز نه مني بس او جهود دی ته وایي کله چې انسان ته پته وي چې دا څیز حق دی بیا هم نه مني بیا هم د هغې نه څه کوي انکار کوي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم الله جل شانو فرمایي دي ظاهري انکار کوي خو زړونه مطمئن دي چې دا شی ټیک دی نه الله جل شانو فرمایي دي خلکو له بس دا سزا ورکوم ښه بس په کوزه